اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو ورور جان محمد جانی تاسو ته د سکرین په شا مخاطب دی غزل ابن تنویم سو خپل شعرونه درته ویم او امید لرم چې تاسو به خوند هم واخلئ او یو ډېر غټ سبق پکې هم پروت دی لومبی شعر دی مینوالو ته ډالۍ وي چې د مودونه د زمري په خوله کې پروت یم د مودونه د زمري په خوله کې پروت یم ژوندی ځکه یم چې ما پسې دعا شته دویم شعر دی ورته هم ډالۍ وي د دار په سر که مې پرې کېږي ژبه د دار په سر که مې پرې کېږي ژبه زه به پې ټول عمر اختیا ویمه بل شعر د ملګرو ته هم ډالۍ وي چې ستاسو د مینې محبت بلا محتاجه یمه بغیر له تاسو که بادشاه یم نو بېتاجه یمه دا غزل یو دوه څلور کړی دی تاسو ته هم ډالۍ وي چې خپل مې راپاسي په پردو مې وژني خپل مې راپاسي په پردو مې وژني د خپل احساس په زولنو مې وژني فیصله خان لکه ملا له یو سم ملا په چڼو او خان په سپو مې وژني ملګرو تاسو سره مې دغه دوه څلور شعرونه شعر کړل امید لرم چې د دې نه به تاسو خوندونه هم واخلئ او ذهن کې به دا شعرونه ستاسو پراته وي کم خلک چې یو دروغ وایي نو هغې پسې به سل دروغ وایي کمو خلکو پسې چې د هزار خولې وازې وي نو د هغې د لاسو د خپو د وجود نه به داسې کار نه کېږي چې څوک به ورته ووایي چې خدای دې وبخه بل شعر چې کوم دی ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم یو سړي له مینه ورکه محبت ورکه نو هغه به تا د خپل سر تاج وګڼي او تا به خپل ځان وګڼي هېڅکله هم دا سوچ تاسو هم کې که هغه افسر دی که هغه خان دی که هغه بادشاه دی او که هغه هر څنګه سړی دی که بدماش دی چې دی د یو سړي د بېعزتۍ سوچ وکړي چې یاره زه به د دې سړي بېعزتي کوم بېشکه هغه سړی به د هغه بېعزتي وکړي خو ما ته وګوره شهنشاه دا هر څه ګوري ور څه ویني الله تعالی به د هغه د اړخه داسې بېعزتي وکړي چې هغه به د هغه په خیال خاطر ګمان کې هم نه راځي ملګرو دا دوه څلور خبرې مې در سره شیر کړئ او د خپل مور پلار د رونو خویندو د خپل چارپیچل او د خپلو ګاونډیانو خاص کر د ماشومانانو زیاته مینه ورسره وکړئ او زیاتې ځان ته رانږدې کړئ نو انشاءالله العزیز چې هغه الله به دنه هم رضا شي او دغه خلک به دنه هم رضا شي ښاد او آباد او بریالي اوسئ خپل ورور جان محمد جاني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم